د افغانستان په کچه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د هنري او فرهنګي جایزو د کانکور سیالۍ کې د تکړه لیکوال نجیب الله الکوزي جاسوس ونیول شوی کتاب لومړی مقام خپل کړ. هغه غونډه چې د سنبلې په 23 نیټه د همدې کتاب ځوان لیکوال او ژورنالیست نجیب الله الکوزي په ویاړ جوړه شوې پر مهال د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي، د رادیو ټلویزیون امیر محمد طاهر صافي، د ټرافیکو مدیر مولوي حبیب الله مبارز، لیکوال او شاعر فیضان الله پټان، شهزاده شیرینزوی، جاوید مسرور، عتیق الله قریشی، بشیر احمد سائل، محب الرحمن مالیار، ذبیح الله تکل، عبدالباسط جهانی او نورو ګڼ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون درلود. د قرآن عظیم شان تر تلاوت وروسته د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس، شاعرانو او لیکوالانو هر یو په خپل وار د نجیب الله الکوزي په لوړ فکر، شخصیت او لیکوالۍ خبرې وکړې او مننه یې ترې وکړه چې دغه ستر ویاړي ختیځون او په تېره بیا د لغمان په برخه کړ. نه یوازې د لغمان په سطحه بلکې د مشرقي په سطحه باندې او ښه فرهنګي ملګري موږ تاسو لرو، خو هغه موږ تاسو ته معلوم نه دي. نو کله چې په ډاګه شي داسې میدان ته ووځي بیا موږ تاسو ته معلومیږي. نو الحمدلله دې چې نن دا کم ویاړ لغمان دپاره راوړی دی د یوازې د دې د کورنۍ دپاره خوشحالي نه ده، بلکې زموږ ستاسو د ټولو ته دا یو مبارک او دا خوشحالي ورځ ده. ځکه چې یوازې به داسې څوک نه وایي چې الکوزي صاحب دغه ویاړ وګټله، لومړی مقام یې وګټله. نه، خلک وایي چې هلته چې څومره خلک وو هغه به همدغه ویل چې لغمان نوم یوړله، یعنې لغمان وګټله. دا کتاب ښه مطالعه شوی ده. دا پلار چې پرې قضاوت کړی ښه قضاوت یې پرې کړی. کیدای شي په ادبي لحاظ باندې، په الفاظو لحاظ باندې، په نوښتي لحاظ باندې، د نوانګیزۍ په خاطر باندې، د ګرامري لحاظ باندې به ډېر کتابونه موجودو کیدای شي هغه تر دې اول شوي وي. خو دا کتاب زموږ ژوند ده، دې زموږ ژوند تشریح کړی. دې زموږ غربت، فقر، بدبختي، حملې، جنګونه، وژنې، بېاتفاقي، په کور کې جنجالونه، د مور د پلار ترمنځ اختلافات، د ورونو کورنۍ تر مابین اختلافات او په دې اوسني حالت کې د اجتماعي ژوند کمرنګه کول ټول په دې کتاب کې شامل دي. ما مطالعه کړی. هغه چا چې قضاوت هم کړی هغه یوازې د افغانستان په خاطر باندې قضاوت کړی، د ټولنې د رښتونې انځورګرۍ په خاطر باندې به قضاوت کړی. د الکوزي صاحب کتاب که ښکلی نه وای ښکاره ده شي هغه خلکو چې د دې لپاره ګمارل شوي وو او دا کتاب وارزوي هغوی به هېڅکله دا غوره کړی نه وای. نو له همدې څرګندېږي چې دا یو غوره کتاب. دوی ښاغلي الکوزي ته د مبارکۍ ترڅنګ د الله بریالیتوبونو هیله وکړه او له نورو لیکوالو وغوښتل چې د الکوزي په پل باندې قدمونه واخلي او هیواد او سیمې ته ویاړونه راوړي. الکوزي صاحب هغه څوک ده چې د ټولنې د تغذیې او د ودې دپاره شپې رڼې کړي دي، شپې سبا کړي دي، صداقت نه کار اخیستی ده، اخلاص نه کار اخیستی ده، منډې وهلې دي، تکلیف یې تېر کړی ده، ستړیا ګاللې ده. یو وخت چې ما دا د نه ما پوښتنه کوله، ده داسې خبرې کولې چې کله کله به مې ورته ویلې چې بچې تا نه د فکر مشر، تا نه د فکر مشر. دا خبره مې دې لپاره کوله چې پوخ دا فکر د ده ډېر زیات پوخ. نو هغه د فکر پوخوالی تاسو اوس نتیجه ګورئ چې 6 کاله یا 7 کاله بعد دا کتاب خلک راپاڅېږي بالاخره او کتاب راباسي د کتابونو له منځه دوی چې دا کتاب د ټولنې په خیر ده او د ټولنې په ګټه باندې. بیا د جاسوس ونیول شوه د ناول لیکوال نجیب الله الکوزي له راغلو مېلمنو او ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ ویل دا چې لیکوالان، شاعران او خبریالان د ټولنې سترګې او د نورو دردونه د هنر په ګاڼه سنبال بیرته ټولنې ته وړاندې کوي، نو د ټولنې وګړي هم دوی له ځانه بیل نه ګڼي. نو زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له درانه مسؤلینو او اداراتو څخه د مننې ترڅنګ دغه ویاړ له ټولو ختیځوالو بولم او ټولو ته مبارکي وایم. ښاغلي الکوزي له ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړه چې دی د لیکوالۍ او د کتابونو د چاپ په برخه کې هڅولی و. بل چې په دې پروګرام کې چې اوله جایزه یې اخیستې ده هغه د ادبیاتو په برخه کې هغه وایي نجیب الله الکوزي ته او بلنه ورته ورکړل شي. تر څو چې زه راجګېږم د غږ وکړو چې یو یادونه کوم چې دغه ویاړ مشرقي او خاصتاً لغمان واخیست. ما قریشي صاحب سره دا خبره وکړه، باور په خدای وکړئ چې د لغمان په نوم یادېدو باندې چې دا ویاړ یې ګټلی زه دومره خوشحاله شوم لکه دا ټولې دنیا چې ماته چا راکړي. نو دا زما افتخار نه، دا د ټول لغمان افتخار ده. تاسو ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ. یعنې بېګانې صاحب چې زه کوم دوستونه ګورم دا زما لپاره نه د لغمان لپاره دي، د هغه ځان چې ګورم
یعنی هر سړی خپل ځان په دې کې ویني. دا یادونې وړ ده چې خرڅه شوې پیغله جاسوسه ونیول شوه. زه ولې سوالګره شوم د ښاغلي الکوزي هغه کتابونه دي چې په بار بار په زرګونه ټوکه چاپ او د لوستونکو تر لاسونو رسېدلي.